خلک چې د تاسو په منځ کې پروپاګند کوي چې دا کړی د سولې زنده او معنی ده دوی ته غږ مه نیسئ موږ د سولې معنی نه یو موږ ستاسو د وقار مدافعین یو موږ نه غواړو چې د ستر بابا زیارت د پنجابي پښو لاندې شي زما یو برخه آرزو هیله دا و چې د کندهار په ژبه نه په پښتو بلکې په پښتو خپل پیغام تاسو ته ورسوم زما پیغام ورسول سو راځئ چې خپل یووالی وساتو نه پرېږدو چې دا تقلبي ملک پر موږ باندې خپل اراده وټپلي او بیا د ستر بابا زیارت د دوی ملیشې تر پښو لاندې شي قندهار هغه نوم ده چې یو وخت افغانستان نه و قندهار و د دغه ستر نوم ساتنه ستا او زما په غاړه ده ستا او زما یووالی هغه عزت موږ ته بیرته ورکوي چې دا یو وخت راوړی و او نوم یې ده ستر احمدشاه